د واده په شپه کمرې ته ورننوت او الله اکبر او ټوله شپه تېره کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو امید کوم چې ښه به یې وروڼو به وروڼو سایډ باندې به تاسو ته دغه مولانا صاحب دغه تصویر ښکاري. د مولانا صاحب د دوو کسانو اپس کې چې جګړه وشي روانه وشي د هغې د جوړې په باره کې مولانا صاحب ډېر زبردست بیان کړ دی وروڼو. الله تعالی د بیان اورېدو سره سره موږ له او تاسو له د عمل کول توفیق هم راکړي. ما ته دا بیان یې ورور په انباکس کې رالیږلی او زما ډېر زیات خوښ شو. نو ما ویل چې یاره خپلو کتونکو سره خپلو وروڼو سره خپلو ملګرو سره به یې هم شیر کړم. نو وروڼو راځئ دغه بیان را سره هم واورئ او کوشش پکار دا دی چې یاره کوم څه موږ او تاسو وورو چې په دې باندې زموږ او ستاسو عمل راشي. نو وروڼو راځئ دغه بیان را سره واورئ. صلی علی رسوله الکریم. اما بعد مسلمان وروڼو یو ورځ د حسن رضی الله تعالی عنه یو میرنی ورور د مور حنیفه نومو د هغه او د حسن د خپل منځ کې ټسل رالی خپل منځ کې خبرې اترې رالی ورانې راله. نو د حنیفې دا زوی حسن ته خط لیکي ای حسن زما وروره وایي تا ته خو پته ده که نه چې زمونږ نیکه څه فرمایلي دي چا چې د چا سره نالګي شوه د دوو کسانو یو بل سره نالګي شو چا پې پهل وکړو ورمخکې شو پې ټولې ګیلې مانې ختمې کړې پرېږده زه ګناهګار خو ته په حقې. حسنه ګورې هغه سبقت یوړو هغه درجه یوړه وایي حسنه زما ستا نالګي شوې ده او زه تاله در روان یم نو که چېرې زه تاله درلم که نه نو زما درجه به په تا باندې سیوا شي ګورې او زه دا نه غواړم چې د حنیفې د زوی درجه د فاطمې په زوی باندې سیوا شي. داسې چلو کا ته ماله راشه تاریخ ګواه دی. وایي حسن رضی الله عنه خپل به خپې او سر سر تور او چې کله خط یې وکتو که نه نو په منډه منډه لاړې خپل ورور له ورته رغاړه او ټولې ګیلې مانې ختمې کړې. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي د دوو کسانو یو بل سره نالګي شو پهل یې پې وکړو ورمخکې شو وایي هغه ګوره درجه یې وړه ښه. او نبی اسلام فرمایي څوک چې د دې د وجې نه ورمخکې کېږي نه چې زما به عزت کم شي او ګناه خو د ده ده زما نه ده. او که ورلم ما ته به خلک و چې ته ورلې وایي کو چېرې د دې روغې د وجې نه د ده عزت کم شو نو زما نه یې تپوس وکړي زه د ده د عزت ذمهوار یم. چا چې د چا سره نه لګي ورمخکې شو پې پهل به وکړو. اوس ګوره نبي علیه السلام ناست دی او صحابه ټول ناست دي. اوس به وایي یو جنتي راشي یو کس رالی د ګیرې نه اوبه څاڅي او چپړې ځان سره نیولي په اظهار کېښودو. په سبا له بیا نبي اسلام فرمایي اوس په بیا یو جنتي راشي. په بله ورځ بیا نبي اسلام فرمایي اوس په بیا یو جنتي راشي. 3 ورځې مسلسل نبي اسلام فرمایله. اوس په دې صحابو کې یو کس ناست دی عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه. دا داسې عبادت ګزاره صحابي و که نه چې یو ورځ او شپه کې به قرآن مجید ختمو او ټوله ورځ به یې روژه وه ټوله شپه به الله ته ولاړو د واده په شپه کمرې ته ورننوت او الله اکبر او ټوله شپې تېره کړه. داسې څو شپې تېرې کړې ورځې تېرې کړې. بیبي راله نبي علیه السلام ته عرض کړې د الله رسوله وایي دا زما د خاوند ما باندې حق نشته. وایي ولې دغه شان حساب کتاب دی. نو نبی علیه السلام عبدالله ابن عمر ابن عاص رضی الله عنه کېنو او وایي ورته ستا د بدنم پتا حق دی ستا د ښځې پتا حق دی دا ته څه کې. نبي علیه السلام ورته فرمایي د 3 ورځو نه مخکې قرآن نه ختمې او یو ورځ به روژه کې یو ورځ به بوزه کې. دا داسې صحابي په دې محفل کې ناست و چې بل صحابي به عبادت کې مخکې نه پرېښودو. دې صحابي وایي چې ما ته نبي علیه السلام د جنت زیره ورنکو او دته الله نبی اسلام 3 پیرې جنت زیره ورکو او شته نه موجودګي نبی علیه السلام ته معلومیږي. دا خو لوی شخصیت ته جوړې راته ښکاري ټوله شپه په رکوع په تېرې ټوله شپه په سجده کې تېرې. داسې کم عمل دی. لاړه میلمه شو 3 ورځې میلمستوب وکړو او بس شپه کې به رالې اوده به شو د ورځې به عام روژه به یې نه نیوله. د زړه کې و چې د کم عمل دی چې د دومره مخکې تللی دی. نو چې کله رخصتېدو تی نو ورته وایي یاره جي وایي زه ستاسو ځای ته میلمه راغلی وم خو زما هېڅ غرض نه و غرض مې دا و چې ستا دا عمل زه معلوم کړمه چې دا څه عمل دی. نو هغه ورته وایي ان ارجع عملي عندي ما آتيت احدا بلساني ولا اجد في قلبي قلا لاحد. زړه ته اشاره وکړي زړه ته وایي دا زړه دی په دې کې مې چاته کینه او بغض نشته او وایي چا چې الله چا له څه ورکړی مال نو وایي زه ورسره پکې بغض او کینه نه کوم. او داسې په شا لاړه او څه وایي د الله په ذات قسم دا عمل دی د الله په ذات قسم دا عمل دی دا عمل دی چې ته دې مقام ته رسولی. خو عبادتونو کې دومره مرتبه نشته کم چې زړه صفا ساتل د الله دپاره خلک ماف کول په دې کې څومره
مرتبه دا په ډېر ښو خو عباداتو کې ګوره نشته او روژه د جي څلورو کسانو ګوره مغفرت پکې نه کېږي ما تېره شوې ویډیو په مور او پلار کړې وه یو پکې هغه دی چې رشداري هم فري دي ګورې نبي علیه صلات وسلام چې کله هجرت کو او نو په آخره کې عثمان چابیان یې د هغه لاس کې و د خانه کعبې مبارک یو صحابي دی عثمان دا د مشهور صحابي نه بلو عثمان یو دروازه کولاو کو یو لږ مونځ پکې کومه بیا مې پته نه لګي چې بیا به راځم نه به راځم کله به راځم عثمان وایي نه کولاوم عثمان ګوره وخت به مې راشي دا چابیانې به زما لاس کې ګورې عثمان پسې نن دې وایي کلي کې ځای نشته او نن د پسې خپل کلی نه شو او وباسي دي ورته وایې زموږ په دې علاقه باندې طاقت راشي کله چې نبی اسلام مکه مکرمه فتح کړه او رالی که نه نو جي خانه کعبې مبارکې دروازې خواته ودرېد وایي این عثمان ته اواز کوي کوم ځای دی عثمان داسې په رپېدو باندې را روان دی چابیانې ترې واخېستې کولاوې کوي ښایسته خانه کعبه مبارکه صفا کوي ماله به چابیانې را کوي یو وایي بل وایي ماله به را کوي بل وایي ماله به را کوي نبي اسلام فرمایي عثمان کم دی عثمان ته اواز کوي دا واله عثمانه پرېښې دی ورته نوم و دا واله دا ستا چابیانې دي او تر قیامته پورې به ستا خاندان کې چلیږي اوس هم د هغې په خاندان کې چلیږي نو بهیي انتقام مې ترې واخېسته نبی علیه صلات وسلام چې کم تره حمزه اسد الله و اسد رسوله نبی اسلام چرې هم په سلګو نه وجړلي چې خپل تره مبارک لاش یې ولید په سلګو یې وجړل او حکم نبی اسلام فرمایي وحشي چې کم ځای ویني قتل یې کوي 2 کاله پس وحشي طایب کې زړه کې راله چې زه مسلمانېږم رالی او مخې پټ کړی داسې بیخي او کېناست نبي اسلام مخې ته او एकदम مخ کو لاو کو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نبی اسلام خو پیژندو نه چې دا وحشي دی ټول صحابه ووي تورې راویستې شړنګ د الله رسوله وحشي دی حکم کو چې سر ته ووم نبی اسلام وفرمایل بس قتل ورته انت وحشي ابن حرب ته وحشي او د الله رسول زه وحشي تا وایي زما سره تنګ تره دې څنګه وجلی دی هغه ورته وایي د الله رسول وایي دریو کسانو به سره وتېمه بهر کې خبره اوږدېږي خو نبي علیه السلام ورته وفرمیل ځه تا ازادي کومې زنانه چې د نبي علیه السلام د تره همزاره ته هم شونډې مبارکې پوزه غوږونه اینا زړه دی په تار کې پیللي امیل یې اچولی او ګډه شوی و پکې هغه جي مسلمانېږي نبي اسلام ته پته ولګېده چا ورته وي د الله رسول وایي د مکې مکرمې زنانه مسلمانېږي راشه پلاني ځای کې ناستې دي اوس هندي ځان پټ کړی دی بیخي نبي اسلام فرمیل ما سبا یو زنانه خبره کوي دا ورمخکې شوه خبرې اترې ورسره کولې داسې د خولې نه خبره ووته چې ښکاره شوه چې ته هندی نبي اسلام ته فرمایي انت هند بنت عتبه ته هندی د عتبه لور د الله رسول مانه ډېر غټ زیاتی شي غټ جرم مې کړی دی زما ګناه به ماف شي کنه نبي اسلام ته فرمایله ځه ته ما ماف کړې رب ته به ګورې ودرېږو ښه مونږ ګوره ټول ګناهګار یو ټول مخلوق دا رب یو او چا چې په مخلوق رحم وکړو نو رب وایي په ما یې رحم وکړو ګوره رب ته به قیامت کې ودرېږو موږ څومره ګناهګار یو موږ چې نن یو انسان یو مسلمان ماف نه کړو که نه او روغ او سوره نه کړو نو آیا موږ به الله ماف کړي نو غرض څومره مسافر چې په دیرو کې دي هر ځای کې دي الله دې تل او آباد ساتي هغوی ټولو ته خواسته چې د الله د رضا لپاره به پرېږدو خپل عزت مړه الله به موږ عزت راکوي مخلوق به مالې څه عزت راکوي مخلوق د عزت شی دی مخلوق چې عزت ورکوي رب به ماله عزت راکوي د رب دپاره د نبي علیه السلام وینا مبارکه ده چې پهل مونږ کو ورسره میلاو شو غاړه وله ورکو صحیح دی انشاءالله ټول ګیلې مانې ختمې کړو ښه او روژه ده ګورئ الله به مغفرت وکړي نو دا ویډیو چې څومره ملګري ګوري مهرباني وکړئ الحمدلله ډېر شیرینګ دی دې تاسو کې پوره حصه ده ستاسو د یو شیرینګ د وجې نه چا روغه وکړه نو ګوره ستاسو پکې پوره حصه دی